اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته په پښتنه مینه د لوی هستی د مدینه د جانان تخفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد د سلام نه د دوی درې ورځې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده د اس پی طاهر خان د وړ چې کوم په شهادت رسېدلی دی څنګه ورسېدو چا یوړو د کوم ځای نه یې یوړو بیا یې چېرته د ډیډ باډي منتقل کړه. په دغه موضوع به خبرې سره کوو خو اول دغه زما یو شعر وایي که په لر مري که په بر مري خو پښتون مري هم که لر مري هم که بر مري خو پښتون مري که طالب مري که عسکر مري خو پښتون مري. لویه خدایه د دنیا په مخ چې چرته په نامه د ترهګر مري خو پښتون مري. چرته لاړ شو زما ربه حق حیران یو که په سمه که په غر مري خو پښتون مري. که شهید دی که مردار دی خوار پښتون دی که مورچل که په سنګر مري خو پښتون مري. څوک حلال شي او څوک مري په دماکو کې که ټوپک که په خنجر مري خو پښتون مري. ګیلمن اسدخیل دیتا ډیر حیران یم که بننګه او که نر مري خو پښتون مري. نو ملګرو دغه خبره ده چې اوس د طاهر خان چې د لر او بر پښتون افغان ولس دا صرف یا د وزیرستان یا د لاندې پښتونخوا د دغه ولسونو شهید نه دی، دا د ګرد پښتنو شهید دی، دا د پښتون قام شهید دی. ځکه مو په لشکرو راوړ دا د پښتون قام شهید دی. ټول پښتون ولس پرې غمجن دی، لر او بر افغان ولس ډیر پرې دردېدلی دی، ډیر پرې غمجن دی. نو اوس دغه سوالونه رامنځته کیږي چې اول خو مونږ په سوشل میډیا یا په میډیا د ټول عمر دا خبره اورېدلې ده چې سب پاکستانی آپس میں بائی بائی ہے. نو نن د هغه پاکستانیان چیرې دي چې دا خبرې کوي؟ زمونږ په پاکستان کې هغه خلک چیرې دی چې د پرچم خبرې کوي چې دغه جنډې لاندې مونږ ټول سره یو پاکستانی خلک چیرې دی چې وایي چې ټول پاکستانیان په خپل منځ کې ورونه دي؟ ولې د نقیب شهادت ټول پښتون کامره سره وژړو خو په آخر کې مونږ نیمګړی پرېښودو. اوس د طاهر خان دا وړ شهید غم دی، صرف یې پښتون ژغورنې غورځنګ ژړوي. قسم دی دا خلک پرې غلي وو. عثمان کاکړ زما په خیال یو هغه کړی و چې په هغه کې مونږ د طاهر خان د وړ په شهادت باندې خبره کوله. وایي علي محمد وایي چې دا اوس کوم وزیر دی د پی ټی آی، هغه ویل چې خپل تحقیقات وکړي. خو زه شریاره پریدي ته دا وایم چې ته په اسلام آباد کې په سایکل ګرځې، په سایکل ګرځې، دومره محفوظ اسلام آباد چې ته په سایکل ګرځې او خپل سیلفیانې جوړوي او ځان مشهوروي په سوشل میډیا راځي د خلکو زړونه په دې ګټې. او ته ماته د دې جواب راکا چې په اسلام آباد کې چې ته په نیمه شپه په سایکل ګرځې ته محفوظ یې. نو د مولانا سمیع الحق چا په شهادت ورسولو؟ په اسلام آباد کې شریاره دومره محفوظ اسلام آباد چې ته په سایکل ګرځې. مولانا سمیع الحق چا شهید کړ؟ طاهر خان چا غوا کړ؟ طاهر خان چا یوړو؟ د دې جواب ریاست را کوي. دا خو د افغانستان ته وړی دی. قسم دی چې په امریکا کې لاش وغورځوي، قسم دی چې د دنیا په آخري ګوټ کې چې په هغه نه په هغه سیډ نور ځمکه ختمه ده چې په هغه ځای کې وغورځوي، بیا یې ته مسؤل یې. او موږ د دا غداره دا منافقه دا مرتده څېره پیژنو چې زمونږ قاتل اول د سر نه ته او طاهر خان د وړ یو په ننګ په غیرت په پښتو په خپل کام مین پښتون و. په دې خاطر تا نه پرېښودو. کنې داسې خو ډېر ستا غلامان ډېر داسې پښتانه اسمبلی ته درځي چې اول ننګ پښتو غیرت ایمان اسلام هر شی بغیر کېږدي، بیا اسمبلی ته درننوځي ستا په خبرو جی سر هو بالکل جی دا درته کوي. هغه خو ډېر هغه خو ګرځي درته، هغه خو ډېر ډاډه ګرځي. خو چې کوم پښتون وي، کوم په ننګ مین وي، کوم په غیرت، کوم په خپل کام یې زړه دردېږي، هغه پښتون ته بیا وژنې او بیا یې وړې او بیا شریاره پرېږدي په خپله خوله وایي چې 2 ورځې په پنجاب کې وو، بیا میاوالي ته ویوړو، بیا یې بنو ته ویوړو، بیا یې افغانستان. دا دومره معلومات شریاره پرېږدي ته د کوم ځای نه وشو؟ دومره معلومات ورته ګوره چې 2 ورځې په یو ځای کې و، بیا په بل ځای کې و، بیا یې اخري افغانستان ته د بنو په لاره. او بیا دا خبره پکې وکړي چې پاټه خو ویسې بي مر چوکه. پاټه خو تاسې تباه برباده کړه. فاټه خو داسې پاټه نه وه، ده خو تاسې برباده کړه، غرق او تباه مو کړو. خو زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې اوس هغه پښتانه نه یو وایي په بد باندې پوهېږم او په ښه باندې پوهېږم.
اوس هغه پښتون نه یم په هر څه باندې پوهېږم د حق د کلمې سره راپورته څوک عمر دی بلاله ستا د خولې په اذانه باندې پوهېږم د غمخوار صاحب شعر دی. نو اوس مونږ ټول پښتانه په دې پوه شوي یو چې زمونږ دشمن اصل زمونږ د اډوکي دښمن څوک دی زمونږ د عزت دشمن څوک دی زمونږ د غیرت دشمن څوک دی. و په خدای په ما کې خو منافقت نشته د خلک هسې په پرېګنډې کوي په الله قسم د پاکستان ریاست تا وژلی دی د پاکستان مرتد ادارې چې د ټول عمر زمونږ په د پښتنو په وینو سیاست کړی دی ټول عمر زمونږ د عزتونو سره لوبې کړي دي ټول عمر د خلکو نه ډالر اخیستي دي همدغو خلکو طاهر خان د وړ په شهادت رسولی دی. ما په افغانستان پسې ګرځئ ما په یو ځای پسې ګرځئ او که ستا دا کوشش وي دا ناکام کوشش چې تا طاهر خان په شهادت ورسولو بیا د په ننګرهار کې وغورځولو زه د ننګرهار ټول ولس ته بلکې د افغانستان ټول ولسونو ته په دوالاسي سلام کوم چې واقعا چې تاسې د لر او بر یو افغان حق نه ادا کړ تاسې په خپل شهید ورور داسې ننګ وکړ چې تاریخ باید د ځان سره یاد ساتي تاسې د مرداره څېره دته ور وشوله د پاکستان د ادارو اداره چې تاسې د طاهر خان د وړ لاش دوی ته نه حواله کوو د دې نه واضحه پته لګي تاسو ګوره یو سړی ته ووژنې دومره تشدد ور باندې وکړي بیا ورځې ډیډ باډي یې راخلی ولې دا خلک تا نه پېژني چې دا تا وژلی دی دا خلک دومره کمکل دی دا خلک در باندې پوه شوی دی لر او بر پښتون افغان ټول ولس په تا پوهېږي چې ته د پښتنو دشمن یې زموږ نسل کشي کوې د پښتون قام د قبایلو نقیب وګوره او هارون بلور دا او سمیع الحق او حمید الله د آرمی پبلک سکول د په پېښور کې د مکې د وزیرستان پاټه خو تاسې بیخي کفار حساب کړي دي خو بیخي ښایه ما او شرم په دې نه درځي چې د زرهاو ماشومانو قاتل په جی ایچ کیو کې در سره ناست دی په هغه باندې شرم حیا نه درځي او په دې شرم نه درځي خو تاسو خو شرم پېژنئ نه چا چې خپل عافیه صادقي په ډالرو باندې خرڅه کړې ده د امریکې په حواله کړې ده چا چې خپل عزت خرڅ کړی دی چا چې خپل ننګ غیرت خرڅ کړی دی چا چې لال مسجد بمبار کړی دی د نورو په خوله چا چې مدرسې قرآنونه په شهادت رسولي دي چا چې په بکاخیل کیمپ کې په تورسرو تشددونه کړي دي چا چې د هغې مخ ته قرآنونه سوځولي دي چې موږ ته اډر دی چا چې په زرهاو پښتانه ماشومان چې نن الجزیره په میډیا باندې ورکوي هغه چې چا دا کارنامې کړي وي نو په دې به وشرمېږي چې طاهر خان د وړ خپل د اسلام آباد نه هوا کړي بیا یې په شهادت ورسوي بیا یې په بارډر باندې وغورځوي په ننګرهار کې په افغانستان کې دا په دې نه شرمېږي دغو خلکو شرم غورځولی دی خو زه پښتنو ته دا وایم چې د خدای په خاطر نور سره یو شی یو لاس شي یو موټی شي دا په خپل منځ کې بې اتفاقي خبرې دا وړې خبرې زموږ خپل وزیر دا وړ دا چې څو ورځې په کوم ځای معامله کوي زه دا جولې درته نیسم تورسري درته کوم چې د خدای خاطر د خپلې معاملې په خپل منځ کې سره حل کېږي دا اسانې حل کېږي یو وارې ژوند وژغورئ یو وارې د خپل عزت وژغورئ دا مځکه چا درنه وړې نه ده دا د خدای ځمکه ده دا درته پرته ده دا وړې مسلې دي دا به حل کېږي یو وارې خپل عزت خپل ننګ خپل کلتور خپل پښتو خپل خاوره وژغورئ ستاسې ژوند نه دی محفوظ تاسې په ننه خبرو هغه بله ورځ په وزیرستان کې چې کومه حساب روان و چې یو ځای جانډې پورته کولی چې پلانی زنده‌باد ودې لیدو نن ته اوس ووایه چې پلانی زنده‌باد چې هغه طاهر خان دا وړ په ننګ په پښتو مین غیرتي پولیس افسر ګوره مونږ خو دته هېڅ هم نه ښکارو چې د په اداره کې دننه د پولیس افسر ایس پی چې هغه هم د محفوظ پاتې نه شو مونږ ته خلک وایي چې که آرمي نه وای د پاکستان نو په مونږ به د اسرائیل د فلسطین په رقم شوي وای آیا په اسرائیل فلسطین خو ته پرېږده چې په پاکستان کې په اسلام آباد سرخار پایتخت د پولیس ایس پی طاهر خان دا وړ چې نه دی محفوظ نو زما خور مور خو دته هېڅ هم نه ښکاري په الله قسم زما عزت زما غیرت زما کلی زما مدرسه زما ایمان زما جومات دته هېڅ هم نه ښکاري نو د دې نه ښکاره دا خبره شوه چې چرته هم پښتون دی څوک هم خپل عزت غیرت غواړي د دغو خلکو بوټ پالشي چمچګیري او مردګاوي نه کوي دغه خلک دوی نه پرېږدي په دې داسې سرونه خلاص کې د اسرائیل په فلسطین باندې دومره ظلم نه دی شوی ماته د څوک را مخامخ شي چې دومره د 70 کالو راهیسې په اسرائیل کې ظلم کېږي یا دومره د 70 کالو راهیسې په فلسطین په شام په برما کې ظلم شوی دی ناپاغو خلکو خو یوه میاشت یا 2 میاشتې ظلم یې مونږ خو چې پیدا یو تباه برباد یو مونږ خو چې پیدا یو غرق او پرک یو نه مو د وطن نه خوند واخیست نه مو د ژوند نه خوند واخیست نه مو دا ولیده چې زمونږ ریاست چېرته دی زمونږ حکومت چېرته دی آیا مونږ د چا خپل یو په مونږ څوک زړه دردوي که یې را باندې دردوي نه
مونږ خو بیا د کیسې سره ووایو چې د پاکستان بیا دا شرم نه دی چې تاسې ځانونو ته نمبر 1 وایې ستاسې ادارې نمبر 1 یادوئ تاسې په دنیا کې نو دا د شرم مقام نه دی چې د اسلام آباد د پایتخت نه یو د پولیس اس پی دومره غیرتي اس پی کومې کارنامې چې د کړي دي داسې یو اس پی هم نه دي کړي یو پولیس والا هم نه دي کړي لکه کومې چې د کړي وي هغه د اسلام آباد د پایتخت نه وړي درنه او بیا د جیلم نه میسج کوي خپله فیملي ته چې زه سیف یم او بیا دومره زر بیا شهریار وایي چې ماته 2-3 ورځې پورې پته وه نو بیا 14-15 ورځې د بیا معلومات نه کول وزیر داخله شهریار افریدي والا نه ورسره د افریدي ډېر په ننګ په غیرت دا د عجب خان المسیدي افریدی کوم یو غیرتي کام دی یو ننګیالی کام دی خو زه شهریار ته وایم چې دا کوم سیاست ته راوتلی دي نن سبا څیره موږ ته دوی ښایي نور ریاست نور څوک چلوي وورونو حکومت د نورو خلکو په لاس کې دی داسې موږ او تاسې ته یو قسم کارټونان یې رامخکې کړي دي دغه چې دا نن سبا دا ریاست نه چلوي د دوی په واک کې هېڅ هم نشته او بیا وایي دومره ننګیالی دومره غیرتي د پولیس اس پی عام قبایل نه عام پښتون نه عام سړی نه د پولیس اس پی خیر که نقیب وایي موږ به ویلي وایي چې خو خیر نقیب خو هم معصوم قبایل خو د حمید وزیر چې شهید شو هغه هم په سرکار کې خلاص درلوده او دا طاهر خان داوړ په ده باندې شهریار افریدی وایي چې دا حساس معامله ده موږ په دې خبرې نه کوو بیا په دې نه شرمېږي چې وایي چې کیمرې لګېدلې دي دا د خلکو نمبر پلیټونه نشي صحیح کولی د ګاډو او د چا څیرې نشي معلومولی دا د شرم مقام نه دی آیا دا پاکستان دی زمونږ دا ریاست دی دا نوی حکومت دی دا ادارې دي زمونږ دا نمبر 1 فوج دی چې د اسلام آباد د پایتخت نه تانه د پولیس اس پی اوچتوي بیا دومره لرې وړي 14-15-16 ورځې بیخي معلومات هم نه کېږي چې مړ دی که ژوندی دی او بیا یې لاش راځي په سوشل میډیا بیا تاسې انکار کوئ خان دی ورپورې چې مونږ خو خبر هم نه یو و ظالمه څنګه خبر نه خو په دې خاطر چې دا یو پښتون و یو د ننګیالي مور پې راودلې وي د ننګیالي مور او پلار اولاد و د غیرتي پښتون نسل و په دې خاطر یې تاسو ته پته نه لګېده که ستاسې بوټ پالشي وای ستاسې چمچاګیري یې کوله بیا به ډېره ښه پته وه درته خو شهریار افریدي ته خو صرف سیلفي ته ډېر تیار یې موږ په چا په پالټي تنقید نه کوو په هغه سړي تنقید کوو چې کوم د پښتون په وینو تجارت سیاست کوي چې دی کینی خپلې سیلفیانې جوړوي په بایسکل په موټر سایکل باندې ګرځي د ده دپاره خو ښه امن دی ښه بیا د خراسان یا طالبان یا د مسلمانان دومره هغه دي چې د اسلام آباد نه یې دومره په ګوته اس پي طاهر خان دا وړو چې ته خو په هیره منډې به یې فدایي کړې وای په هیره منډې به یې حمله کړې وای چې دا په ورځ کې په زرهاو نر او ښځې پکې بدکاري کوي په اسلام آباد کې په زرهاو داسې زه په خپله چې سعودي عرب ته راتلم بیرین ته راتلم ما په خپله هلته کسان لیدلي چې د شانه نارې در پسې وایي چې هلک ته پکار دی که نجینۍ بې ادبي ماپ په هغه باندې خو بیا جهاد نه کوي په هغه باندې مسلماني نه کوي او یو اس پي طاهر یې بیا ډېر ښه لیدلی و چې دا بیا داسې کاته او تا د خط نه هم پته لګي د مکار خط نه د مکار خط نه د پته لګي چې تا لیکل د پښتو کړي دي خبرې دي د پښتو لیکلي دي او لیکلي دي په اردو زبان دي دلته ډېر تېروتلی ته خو نور موږ په دې نه خطا کېږو ما چې د طاهر خان په سینا پروت کاغذ ولیدو ما ته په خپل وزیرستان کې د مشرانو په سینو باندې پراته خطونه داسې مخې ته ودرېدل په الله قسم چې زه پیدا یم په زرهاو مشران یې زمونږ حلال کړي دي دغسې قتل کړي دي په زرهاو ماشومان یې دغسې قتل کړي دي ما ته هغه خطونه داسې مخې ته درېدل چې ما شعر ورپورې ویلی و چې څاروي مو وطني و که صابان یې مسافر وې زمونږ په علاقه کې انسانان حلالېدل او د روډ د غاړې کاڼي یې لا اوس په وینو سره دي په ورځ کې به 4-5 کسان حلالېدل نه خیر و د شاګرد نه د استاد نه د اومي قسم د جماعتونو امامان حلالېدل او خبت پرېږدله کټ چې په همسره پاسېدلو په خدای داسې سپینګیري بوډاګان حلالېدل څوک خښ به جنازې شول د چا لاش په ځمکه وچ شو په ورځ کې به 4-5 کسان حلالېدل او زه اوس هم پرې پوه نه یم چې حق او باطل څوک په نوم د منافق به مسلمان حلالېدل مونږ دې خبرې ته نه پرېښولو مونږ دغه خبرې ته نه پرېښو و پښتنو وروڼو بیدار شئ دا وخت د ننګ دی مونږ په دې نه غلطېږو د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک زمونږ سره هېڅ دښمني نه لري زمونږ وروڼه دي مونږ یو کام یو وینه یو لاس یو موټی یو مونږ هېڅکله دا دښمني نه سره کوو او نه ستا دا دښمني چې لږې ډېره غلطي دې وکړه چې مینه دې یو په دوه کړه سره زه د ننګرهار د افغانستان ټولو ولسونو ته بیا په 12 سلام کوم چې واقعا چې تاسې په خپل ورور او د زمونږ
زمونږ پښتنو ته هم وایم دا بې زمینه پښتنو ته چې وخو ګورئ تاسې څنګه سپین ږیري ځوانان ماشومان ټول راټول شوي وو جرګې وکړې څنګه قدر یې لاش ته یې څنګه قدر ورکړه درته د شهید طاهر خان دا وړ د پښتونوالۍ په خاطر د پښتونوالۍ په خاطر یې دومره قدر ورکړ چې لکه ژوندی چې مونږ ته راکړی وي بیرته لږ خپل خلک وپېژنئ لږ دوست دښمن وپېژنئ مه کوئ ورونو لږ مینه محبت ورورولي په خپل منځ کې سره راولئ مه سره وژنئ مونږ په دې شعرونو ممارې درته پرېکړې چې د دواړو حاجتمن یو مو زړه دی بل مې ځان دی که ګران وزیرستان دی او که ګران افغانستان دی که لر دی او که بر دی ورونو یو پښتونستان دی یو ننګ یوه مو پښتو یو مو رواج یو مو ایمان دی خو نن په اشارو د بل خپل سر په کاڼو ولو لر بر په کاڼو ولو او بر لر په کاڼو ولو ما کوئ ورونو څه را باندې تیر شول څه را باندې کېږي نور د پاکستان ریاست په کلاو غوږونو دا واوري زموږ ریاست په کلاو غوږونو دا واوري دا خبره چې ګوره غاړه کېده تسلیم شه هغه د زمونږ د بنو د پی ټی ایم د مشر خبره و جنرال باجوا و غفور یا تسلیم شئ قسم په خدای لاره درنه ورکه د نور په دې قتلونو دا ولس ګوره چې یو سر تاسې قتل کوي سل سرونه را بیدار شي مونږ سوال درته کوو منت درته کوو چې بستئ حساب ته غاړه کېږدئ او دا حساب به خامخا راکوي چې کوم پښتون هغه که ګناهګار قتل شوی وي که بې ګناه مونږ ته به یې داسې رڼا ورسته راوباسي چې دا داسې ګناهګار و دا بې ګناه دی دا هغه دی چې دا څومره خلک دی په جیلونو کې اچولي دي داسې په اسانه نه خلاصېږي او وایي چې ځې نو ابازوله به راځې خامخا به یوه ورځ دا حساب کوي خو زه دغو پښتنو ته وایم چې د زمونږ د خویندو میندو په سلګو پورې مه خاندئ د طاهر خان د وړ د لور عکس لږ یې وګورئ که څوک لږ هم د انسانیت احساس لري د پښتونوالۍ د مسلمانۍ خو ته پرېږده اشرف المخلوقات د انسانیت په خاطر په د خپل ګریوان کې وګورئ او د طاهر خان د هغه لور چې دی به په ځیګر پورې هر بېګا په دروازه کې به یې د تصویر په سینه پورې نیولی و انتظار به یې کوو چې بابا مې کله راځي هغه ته خو پته وه هغه خو دا پته ورته نه وه د یوسف جان ورور خبره چې هغه ته پته نشته چې په پاکستان کې کوم سیاست په کومو لوبو روان دی کومه ګټه د پښتنو د وینو نه پورته کېږي نن سبا هغه په انتظار د هغه اوس هغه ته څوک جواب ورکړي آیا چې زمونږ نمبر 1 آرمي زمونږ ایسایي ادارې په اسلام آباد په پایتخت ښار کې طاهر خان نشو محفوظ او بیا دومره لرې یوړ راته د هېڅ خبره نه ده د لر او بر پښتنو په منځ کې د نفرت خبره وه خو پالیسي یې مکمله ناکامه شوه دا خو چې دوی په افغانستان کې جسد غورځولی و دا پالیسي مکمله د خاورو سره خاوره شوه او یقیني ډیر به پیښ پیمانه هم وي زه هم چې تون لعنت وي زمونږ په دغه سیاستدانانو چې دا داسې سیاست کوي د پښتنو په وینو او تون لعنت په داسې نمبر 1 اداره تون لعنت په داسې فوج چې د هغه ته ماته تاسې د دې جواب راکړه یو کور دی زمونږ او تاسې یو کور مثال شمېر که نو په دې باندې داسې سیکورټي داسې چوکیداران چې بیخي څوک نږدې هم نشي ورتلی اوس په دې کور کې دننه غلا وشوه د چا نه به پوښتنه کوي د دیوال نه د بدنې نه د لرګي نه د دروازې نه چې شي نه به چوکیدار به کې نه وي چې چوکیداره دا غلا وشوه دا څنګه وشوه آیا موږ دا حق نه لرو چې موږ په دغو خلکو تنقید وکړو ولې میډیا خاموشه د خانن په سیالکوټ ته یوه امریکنۍ نجلۍ په یو سیالکوټي هلک پسې راغلی وه دا ټوله ورځ یې میډیا په دا ګرمه کړې وه چې پاکستان ته د بهر ملک نجلۍ راغلی ده او دا شرمېږي خو نه چې ما اول درته وویل چې دا خو اسلام غیرت پښتون ننګ دا خو په دې کې هسې نشته دا خو مونږ خو ګیله نه ځنې کوو نور خو لږ د زمونږ حقوق زمونږ په وینو دې لږ ورخمېږي زمونږ په عزتونو دې لږ ورخمېږي هغه یې ټوله ورځ په میډیا ورکوله او زمونږ طاهر خان د وړ په وینو کې لت پت د ده سوځېدلی وجود د ده دردېدلي لوڼه زامن د ده دردېدلې فیملي په هغه باندې لږ احساس هم دته نه ورتلو چې آیا لږ خو به زه شرم وکړم په دې میډیا به د طاهر خان عکس بیا څه پردی خو نه و چې مونږ دومره ګیله نه کوله داسې مونږ ډېر قتل کړي یو ډېر یې برباد کړي یو خو لږ خو به د دې نه خو به لږ حیا ورغلی وای چې دا خو ستا په اداره کې د پولیس ایس پي و خو داسې ننګیالی ایس پي چې نه شته او نه به راشي په هغه باندې تاسې خبرونه نه وچلول نو د څه دپاره د داسې ریاست څه پیدا د داسې ادارې څه پیدا د داسې فوج څه پیدا د داسې کور د چوکیدار څه پیدا خو دومره زورور چوکیداران دي چې سبا پوښتنه ځینې وکړي چې آیا چوکیداره دا زما په کور کې غلا ولې وشوه سبا به ته هم نه وي په هغه لاره دې پسې لګي دومره زورور چوکیداران دي زمونږ په ملک کې عجیبه غوندې چې ما ویل چې سودا د انسانانو پکې کېږي نرخ ارزان دی ملګرو په دې ملک عجیبه غوندې دکان دی که چرته دی تازه د پښتنو وینه په کار وه نو ورشه جی ایچ کیو دی های کورټ دی پارلیمان دی
چې چا به غوڅول د انسانانو نه سرونه، هغه سړی نن په پایتخت باندې مهمان دی. بس خو ملګرو اوس خو به پوهېدلي وای دا پښتانه چې د څوک مونږ ته په کومو سترګو ګوري، په کومو نظرونو ګوري. خو زه دا ته وایم چې په چا باندې خپل درد نه وي راغلی، چا خپل درد نه وي لیدلی، د خدای خاطر وکئ، د الله خاطر وکئ، د چا په اوښکو پورې مه خندئ، د چا په شلېدلو ګریوانونو پورې مه خندئ، د چا په کنډوالې کلیو کورونو پورې مه خندئ. مازې چې د چا ملاتړ نشئ کولی، د خپل پښتون مسلمان ورور ملاتړ نشئ کولی، مازې د هغو په زخمونو باندې مالګې مه دوړوئ. هیڅ ګټه تاسې ته نشته. خو نه به مو الله معاف کړي، نه به مو والله په قیامت کې به داسې یو سړی مونږ د ګریوان نه رانیسو چې دا هغه دی چې په ما پورې خندل، دا هغه دی چې چا مې د کور لاره ورکړې وه، دا هغه دی چې چا ورته جیجي کول او زمونږ خویندې میندې سرتورې کېدې، زمونږ کورونه ورانېدل، دوی ورته جیجي کول، ولې چې په دوی باندې خپلې نوکرې ډېرې ګرانې دي. مونږ یې پېژنو. دا سړی خو زما سخت بد شي، دا شهریار او دا علي محمد، دغه خو په شرمونو و شرمولو. زمونږ خو دا امیدونه نه اوس تاسې نه، زمونږ خو ډېر امیدونه اوس تاسې نه چې تاسې به زمونږ دپاره ډېر څه کوئ. خو خو قسم په خدای د ټول ظلمونه مو را باندې هیر کړل ظالمانو. تاسې خو داسې ظلم را سره شروع کړو چې هغه نور ظلمونه مو په شرمونو و شرمول. دومره ظلم، دومره بېغیرتوب مو را سره شروع کړو. د پښتنو سره مه کوئ. تاسې ته څومره په مینه رایه خلکو درکړې وه، څومره په مینه یې و دې پارلمان و دغه اسمبلې و دغه هایکوټونو ته ورسولی و، تاسې نن راولاړې شئ ورته وایئ چې د طاهر خان داور تحقیقات خپل وکئ. دومره اخر کار لږ خو شرم خو یو شای دی، خو تاسې یې نه پېژنئ. هغه یو وارې وپېژنئ، بیا راځئ سیاست کوئ. مازې دا نه ده چې سیاست کوه ته ننګ مه کوه، پښتو پرېږده، اسلام پرېږده، غیرت پرېږده، خور مور باندې ننګ مه کوه، خو سیاست تا ته هېڅ کله نه. هر شی خپل بنیاد لري، هر شی خپل چوکټ لري. لږ غیرت در پورته کې، لږ غیرت در پورته کې. خو شهریاره ستا خو د دومره بدرنګې سترګې دي د اول سر نه ته ما پېژندې چې دا کوواټ ولسونه در پسې راوچتېدل، ته بیخي د شکل نه دی د پښتون په تا کې ولا نه ذره غیرت شته، نه ولا ذره ایمان لرې، نه ولا ذره پښتو لرې. هسې په پښتو ویډیوګانې مه جوړوه، هسې اسلام آباد کې په ګالو مه ګرځېږه. ته کښېنه، دا ګالې مونږ خپلې لیدلې دي په اسلام آباد کې چې ته یو موټر سایکل باندې سپور شې، د ځان نمبر جوړوې، په بل ټول لعنت شه ستا په دې موټر سایکل په سوارولو، ټول لعنت شه ستا په دې پښتونوالي، ستا په دې وزیر داخله توب. ته خو شرم نه لرې، که حیا دې لرلی په طاهر خان داور به اول اکشن تا اخیستی، ځکه چې پښتون یې لکه ایمان وی در کې اول اکشن به تا ورته ویل چې دا اساس معامله ده، زه په دې خبرې نه کوم. ای خدای دې مولا دې وای. خو خیر مونږ بیا په ټولو پښتنو در دې اوس چاته ازار هم نشو کولی چې نوم یې پښتون وي، ولا مونږ ازار نشو ورته کولی، ځکه چې مونږ د ټولو پښتنو غم په ځان پورې نیولی دی. مونږ هر پښتون د ځان حساب کړی دی. مونږ د هر پښتون په ویر که دوی مو ډېر پورې وایي، که دوی ډېر بد را پسې وایي، مونږ یې سینې ته رانږدې کوو چې و ورور دی یم، ستا په عزت مې زړه بدېږي، ستا په حیا، ستا په ناموس، ستا په غیرت مې زړه بدېږي. خو زمونږ پښتانه وایي چې عجب خان راځي زه به سر تورومه. زمونږ پښتانه چې بیدارېږي مونږ به تباه او برباد وو. لږ غیرت در کې پورته کې، لږ ایمان در پورته کې. که چېرته په خپل وطن، په خپله خاوره، په خپل ناموس مو زړونه بدېږي، نو لږ اوس د مرګ نه مه ویرېږئ. هر شی د الله تعالی په لاس کې دی، مرګ، ژوند، عزت، ذلت، هر شی الله تعالی په خپل وار درکوي. دا نشته چې یا په تا پسې به یا عیسائی رامخکې کړي، یا به یې فوج در پسې رامخکې کړي، یا د پاکستان حکومت جیل. ګوره جیلونه یې جوړ سړو ته دي، زولانې د سړو په لاسونو کې ښکلې ښکاري، زولانې د زمرو په پنجو کې ښکلې ښکاري. که تاسې د خپل قام په خاطر، د خپل اسلام، د خپل پښتو په خاطر قیدي شئ، که مړ شئ، نه مړ یې، نه قیدي یې، نه بندي یې، نو چې داسې دی د په نوکارۍ کې دننه چې د تحفظ کوي، د پولیس سپي وي، بیا دې وژني. چیرې لاړ شو په یوه کې نه خلاصېږو. په یوه کې هم که په آرمي سکول کې زما بچی په پېښور کې تعلیم کوي، هغه هم ټوټې لاشونه راته راوړي. او چې ټوپک خو واخلو بیا خو خود هم غدار وي، بیا خو خود هم کافران وي، بیا خو دونه بانه غواړي چې منظور پښتون دا مې تشدد لاره اختیار کړې ده، د نن تاریخه پورې د چا ګمله ته نقصان نه دی ورسولی، بیا وایي چې غداران دي، او تر ننه یو شی هم ورپورې ثبوت کړی نه دی، او دوی بیا هم الزامونه پرې لګوي. د دې نه دا مقصد شو چې اصل پښتون ته چې د تورمخو غلامي نه کوي، پښتون غدار دی، یا پښتون مرتد دی، یا به پانسي کېږي، یا به قتل کېږي.
لږ داسې ځانونه پوه کړي. نو وایي شهیدا چې په خپل کوم نه وي مجنون مه ورته وایه او چې سر په وطن زار نه کي پښتون مه ورته وایه چې امن پکې نه وي نو بدلون مه ورته وایه چې تیر په غلامۍ کې شي ژوندون مه ورته وایه. هغه د مشرف بنګش یوه سندره ده. نو موږ څنګه پښتانه درته ووایو چې تاسې زمونږ په پښتونوالۍ زمونږ په وینو باندې زمونږ په هغه باندې خاندئ سیاستونه کوئ نوي نوي رنګونه رااړوئ نو موږ ته ګیله نه راځي. ولې موږ احساسات نه لرو په زړونو کې موږ غیرت نه لرو موږ ایمان نه لرو موږ د طاهر دور په بیا تاسې ورغلی په زور مو لاش ځینې راوچت که. شهریار وایي چې ماته عمران خان ویلي دي چې ضرور به د لاش ته راوچته دا شیم شرم 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 تم کو مگر آتی نہیں ہے کہ شرم ہے کیا چیز. شرم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو چې د اسلام آباد نه یې سړی در نه اوچت کو او خپلم اوچت که خپلم وواژه خپلم په شهادت ورسولو بیا مو د پښتنو په منځ کې کېښودو چې دا پښتانه په منځ کې خپل دشمني او خپل اختلافات مونږ دونه کمعقل نه یو په دې مونږ ښه پوهېږو. او بیا ورځې ته په زور لاش ځینې اوچتی چې هلته د طاهر خان داوړ د فیملی کسان او زمونږ ګران مشر محسن داوړ صاحب او نور ور سره ګڼ مشران دغه درغلي وو او د افغان ولسونو هم دا غوښتنه وه چې موږ دغه د شهید لاش چې کوم دی دا خپلو پښتنو ته ورسپارو تاسو ته یې نه در سپارو تاسې بیا هم په زور ځینې اوچت کړه. دا مړه غټ د شرم مقام دی. په هر حال چې دوی د تورخم نه خپل په اخو په لاسونو رااخیستی وی بیا چې تاسو څه کولی خپله سرکاري کروایي هغه مو پې کړې وه هېڅ خبره نه وه خو چې دا لاش دوی رااخیستی وی محسن داوړ صاحب د نورو پښتنو مشرانو. خو علي محمد خو هغه بله ورځ چې په هغه کې موږ د پی ټي آی باندې موږ په عمران خان باندې په دغو خلکو باندې د چې کومه پارټي ده موږ ټوله پارټي نه ټارګېټ کوو. ولې چې زمونږ سره ډېر کسان دي د پی ټي آی زمونږ ډېر پښتانه ډېر غیرتي کم پرسته پښتانه ځوانان دي. موږ ټوله پی ټي آی ته بد نه وایو په دې خاطر نه ورته وایو که زړونه مو ډېر درد کوي موږ په چا باندې په ټول مشر باندې تنقید نه کوو ځکه چې موږ د هر چا مشر ته احترام لرو. څنګه چې موږ منظور پښتون ته احترام لرو دغسې موږ د هر چا د مشر احترام کوو خو نه چې داسې بې ضمیره بې وجدانه غلام مردګاو مشر دی وی لکه چې علي محمد دی یا شهریار دی نو بیا خو به تنقید خامخا ور باندې کوئ چې نور وسم نه ورسیږي نو لږ فایرنګ خو د پې کوو که لږ ننګ غیرت ورپورته کېدو. نو د خدای خاطر وکړئ ټول لر او بر افغان پښتون ولس د طاهر خان داوړ چې کوم ایس پي و د په شهادت باندې دا د ټول کام شهید دی د مزار په بیرغ به انشاءالله ورحمان دا لیکل کېږي چې لر او بر یو پښتون دی یو افغان دی. دا ټول دا به خامخا ور باندې لیکئ د مزار په بیرغ به دا خامخا لیکئ چې لر او بر یو پښتون دی یو افغان ولس دی یو ورور دی یوه وینه ده یو قوت دی یا دا په غم په ښادۍ کې برابر سره شریک دي. موږ هېڅکله په دې خبرو څوک نشي سره غولولی نه مو سره جنګولی شي چې دا ومو جنګولو ومو دردولو برباد مو کړو. دا ډیره وه نور موږ په دې خبرو کې د راتللو والا نه یو نو ټول پښتانه سره په اتفاق شئ یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکئ مه کوئ د نفرت د منځه وباسئ. خلک لوبې را باندې وایي خلک را باندې ملنډې وایي یو راته دښمن کی بل راته دوست کی یو راته کافر کی بل راته مردار کی بل راته شهید کی چې ما وایي تراګر زه یم نښانه د تراګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کلی زما ورانېږي په خپل وطن کې متاثر زه مهاجر هم زه یم ټوله دنیا مې لوبوي خو په ځان نه پوهېږم القاعده زه اسامه زه ملا عمر هم زه یم ګیلمنه صدخیله ډېر ساده پښتون یم بېننګه زه بېوقوف زه یم نر بادر هم زه یم. داسې مو خلک غولوي وایي نامتو یې ننګیالی یې او ښاغلی یې پښتونه بس دغو دوو درو ټکو غولاولی یې پښتونه. نو داسې مو خلک غولوي لوبې را باندې وایي د خدای خاطر وکئ لږ خپله پښتو خپل غیرت خپل ضمیرونه را ژوندي کوئ. مرګ یوه ورځ دی حق دی په هر سړي باندې راځي د چا دپاره چې خدای دا ټوله دنیا پیدا کړې وه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې نن د درود شریف شپه هم د بختوره شپه د ټول ملګري په اوداسه سره سلسل ځله خو خامخا ووایي او دا دعا مو غواړې د طاهر خان شهید دپاره او د ټولو پښتنو دپاره چې یا الله ته نور لر وبر پښتانه ټول سره په یوه خوله په یوه زړه کې د دوی په منځ کې مینه محبت اتفاق راولی چې یو بل ته کنځلې بد رد نه وایي په نره د خپل وطن د خپلې خاورې دفاع وکړي د هر ظالم نه یې وژغوري خپل عزتونه محفوظ وساتي خپل ژوند وژغوري. بس دغه غوښتنه ده په هغه ورځ خیر سالی دي خو چې مونږ او تاسې لږ را بیدار شو. ګلخانانو تاسو ته زه وایم ومو لیده د افغانستان ولس
د افغانستان د خلکو نه لږ پښتو زده کوي، د هغو خلکو نه لږ غیرت در پورته کوي چې څنګه استقبال، څنګه قدر، څنګه عزت یې ورکړ. او امتیاز خان ته، امتیاز وزیر چې کوم دی، هغه ته په 12 سلام د ټول پښتون کام د طرفه، د ټول لر او بر پښتون افغان ولس د طرفه هغه ته خراج تحسین پیش کوو چې د کومې منډې ترړې وولې د په لاش کې د په باره کې چې مونږ ته راپورونه راکول چې اوس دا وشول په سوشل میډیا ډېر تکلیف یې وکړ. الله دې داسې پښتانه، داسې په پښتو مین ځوانان تل راته ژوندي لري. نو زه خو شهریار ته وایم چې افریدی خو شاید افریدي دی، هغه خو کلاړي دی، د کرکټ لوبغاړی دی، هغه خو په سیاست اړې کوي نه. بیا یې هغه بله ورځ مخامخ ورته ووایي چې شرم په کار دی درته، تاسې د خپلې 4 صوبې نشئ سمبالولی او تاسې د کشمیر د آزادولو خبره کوئ. پرېږدي چې د کشمیر خلک په انسانیت په آرام پامن زندگی تیره کی. شریاره پتانه خو شاید خان افریدی بوم لالا 100 واری غیرتی دی، 100 واری بهتر دی، بلکې یو غیرتی یو نر پښتون دی چې د دوی په میډیا د دوی په کرسی ناس ورته وویل چې تاسې شرم وکئ چې خپل 4 صوبې نشي سمبالولی او د کشمیر د آزادولو خبره کې لږ د هغه نه څه زده که، هغه نه لږ څه زده که، لږ غیرت در پورته که. نو ملګرو وخت مو ډېر نه نیسم، په الله چې زړونه مو درد کوي، زړونه مو درد کوي. څه وکړو اخر کار، څه وکړو، چیرې لاړ شو، په دنیا کې ځای را پسې ورک دی، په الله چې دنیا را پسې تنګه ده. نه مو په لر کې خیر شته، نه مو په بر کې خیر شته، په د دنیا په یو ګوټ کې پښتون چې دی نه دی په امان. که په بهر ملکونو کې دی مونږ خلک ذلیلوي، که په خپل ملکونو کې دي دا معلومات نه راته کېږي چې کوم زمونږ خپل ملک دی. نو د خدای خاطر وکړئ، مینه، ورورولي، محبت، خپل اسلام، خپل پښتو، خپل ننګ، خپل غیرت په خپل وژغورئ. په الله قسم که هیڅ څوک در باندې رحمیږي و پښتنو چې خپل لاس نه کوي سره ور، خپل لاس نه کوي سره ور، خپل نشه یو لاس یو موټی، خپل د خپلو مړو، د خپلو ورکو کسانو، د خپلو خویندو میندو د شالونو پوښتنه خپل نه وکئ. دا دنیا ټول عمر در باندې لوبي وای، دا خلک مو ټول عمر داسې ذلیلوي، دا خلک ټول عمر دغه په پرېګنډې در باندې وای. نو لږ بیدار شئ، لږ غیرت، لږ ضمیرونه را ژوندي کوي. ګوره خو انشاءالله اوس په دا ټول خلک پوهېدلی دی چې یو پښتون وژني 100 نور را بیدارېږي. ای پښتنو که تاسې چیرې سره یو کېږئ په دې باندې امن راځي، نو زما سر دی خدای په دې ځای کې اوس پرېږي چې تاسې سره په یوه خوله په یوه زړه کېږي. ستاسې ته مو د سرونه در جار، تاسې ته مو مال او سر هر شی در جار، خو لږ خو تاسې هم غیرت وکئ، لږ خو را بیدار شئ. په سوشل میډیا باندې کمپینونه چلوئ، په ټویټر چې د چا تعلیم وي سپیشل لیکنې کوئ د خپل علاقې، د خپلې محلې، د خپلې خاورې په باره کې چې زموږ سره دا ظلم دا زیاتی کېږي. لږ خو دنیا ته ځانونه ښایئ. اوس خو هر سړي ته میډیا په لاس ورغلې ده چې چا لیکل نه وي زده کېنې په لایف ویډیو کې په خوله مبارزه کوي چې دا دنیا مو ویني چې دغه د ټول پښتانه را بیدار شوي دي. نو که په یو کونج کې زه لګیا وم، په بل کونج کې بل، نور ټول وده وو، والله که ټول عمر سره یو شو، والله که ټول عمر خپله بدله د چا نه واخلو، والله که ټول عمر د خپلو وینو حساب د چا نه وغواړو. نو الله مو تل راته سرلوړي لره، الله مو تل په اتفاق په اتحاد لره. د شهید طاهر خان د وړ کورنۍ ته، ټولو پښتنو ته، ولې چې ډېر دردولی، ډیر زیات د غم نه ډک شهادت یو. ټول پښتون افغان ولس پرې غمجن دی، خو د هغه کورنۍ ته صبر جمیل غواړو د خدای نه، د طاهر خان دی الله پاک شهادت قبول کړي، الله پاک ته درجات لوړ کړي په دنیا کې. نو تاسې ټولو ته په آخر کې بیا دا خواست در کوم چې یو بل مینه محبت سره پیدا کوي، ورورولي وکړئ په خپل منځ کې. نو نور مو وخت نه نیسم، که چا بد راته ویلي وي، که چا ښه راته ویلي وي، خو چې نوم یې د پښتون وي، ما ترې زار، ما ترې قربان کړی. الله مو په اتفاق په اتحاد کې لره سره انشاءالله ورحمان چې نن جلسونه به دغو خلکو کتلی وي چې ټول پښتانه په اتفاق په اتحاد دي. نو انشاءالله منزل ډېر رانږدې دی. حوصله وکئ چې دا څومره ظلمونه را باندې تیر شوي دي. خیر دی که لږ نورم لږ مو د نورم وځوروي، هېڅ خبره نه ده، خو آخر منزل ته را رسېدلی یو، را نږدې شوي یو. خپلې حوصلې مه بایلئ، حوصلې بلندې وساتئ. د عدم تشدد لاره زموږ او تاسې اصلي آیني د حقوق غوښتلو لاره بس دغه یوه ده. دا د منظور پښتون ملاتړ دی، په ټولو پښتنو قرض او فرض دی د منظور پښتون ملاتړ، چې په چا کې لږ هم پښتو غیرت وي د منظور پښتون
لمن دې ټینګه کړي. دغه یوه مو د خلاصون لاره ده. نور مو والا ټوله دنیا وکتله، د ټولې دنیا دا ملایان، دا طالبان، دغه سیاستدانان، دغه چې څوره خلک دي ټول ستړي شول. هر چا ژړولی یو، هر چا دردولی یو، هر چا بیټ غوڅ کړي یو، هر چا برباد کړي یو. بس دغه یوه د خلاصون لاره په نظر کې پاتې ده. راته د خدای په خاطر ده مه مایوسه کوئ، کنې ټول عمر به لاسونه مروړئ او جنازې به اوچتوئ. نو په آخر کې بیا هم دغه دعا د خدای نه غواړم چې الله دې ټول پښتانه سره په اتفاق په اتحاد کړي. لږ مینه ورورولي، لږ ضمیرونه را بیدار کوي. وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه. وایي په تا مې بیا خلګې قسم ده، په وطن ننګ و تا په کور کول خوبونه بې ننګه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.